پخوانی ولسمشر حمید کرزي تازه کومې څرګندونې کړې دي. دی د انتقالي حکومت په هکله نوي څه ویلي دي. دا نړۍ مشران د افغانستان په رسمیت پیژندنې په هکله څه وویل. دا ټول په همدې ویډیو کې. پخوانی ولسمشر حمید کرزي وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په جګړه ځپلي افغانستان کې ټول افغانان د ترقۍ او آبادۍ لپاره سره یو موټی شي او خپل هیواد ته سوله او رفاه راوړي. حمید کرزي د هیواد د خپلواکۍ د 102مې کلیزې د مبارکۍ په پیغام کې وویل هیله لري چې ژر تر ژره به په هیواد کې د سراسري او تلپاتې سولې په ټینګښت سره د جګړې له منځه تل لپاره ټوله شي. کرزي وایي لکه څرنګه چې افغانان د تاریخ په اوږدو کې په فروع اتحاد د خپل ټاټوبي د خپلواکۍ ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د ساتنې لپاره بې ساري سرښندنې کړي، اوس بیا هم د دې وخت را رسېدلی چې د جګړې ځپلي افغانستان د پرهرونو په رغېدو او په هیواد کې د تعلیم، آبادۍ او ترقۍ لپاره ټول افغانان سره یو موټی شي او خپلو خلکو ته تل فاتح سوله او رفاه راولي. او په یو څو نورو لنډو خبرونو کې واورئ چې د چین او ایران مشرانو سره ویلي چې د فشار پر ځای باید په افغانستان کې مرسته وکړي. همدا حال کې د استرالیا او امریکا ولسمشرانو ټلیفوني خبرو کې ویل چې افغانستان سره باید بشري مرستې وکړو. نیوزیلینډ له افغانستان سره $3 میلیونه مرسته کړې ده. د انګلستان مشر بوریس جانسن وایي د کابل امنیت ښه شوی او رهبري یې ښه روانه ده. په همدې حال کې د ترکیې مشر اردوغان ویلي چې افغانستان کې خپل همکارۍ ته دوام ورکوي او روسیه وایي چې خپل ډیپلوماټان د افغانستان څخه نه باسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ترڅنګ ولاړ دی. د ظفر کلي اردو بیرته 1900 سرتیري ورګرځېدلي او له طالبانو سره یو ځای خپلې دندې ته چمتووالی نیسي. په زیاترو ولایتونو کې مامورین خپلو دندو ته ستانه شوي او راتلونکي کې به ټول خپل کار ته دوام ورکوي. حیرتان بندر خلاصولو سره به یو موټر په 50,000 راپرېږدي. مخکې به شاوخوا له 4 لک خرچې پرې کېده. د فنسیر اوسېدونکي وایي موږ د 2 مشرانو لپاره ځانونه نشو وژلی. صالح او مسعود هم د سوله ییز حل غوښتنه کړې.